سلامونه او نیکې هیلې ټولو لرو برو افغانانو پښتنو ورونو. دا وخت زه په انګلینډ برمنګم سټي یونیورسټي کې ولاړ یم او د هغې دې نه لایف کوم. د لایف مقصد زما دا دی چې دلته ما تقریبا په برمنګم ښار کې 3 کاله پخوا تېر کړي او اوس چې دی د برمنګم د ښار نقشه چې زه 15 کاله مخکې دلته اوسېدم ډېره زیاته بدله شوې ده او زه به تاسو سره په قلاره دا ښیم. زما مقصد د دې نه دا نه دی چې یاره زه تاسو ته بلډینګونه وښیم او تاسو ته مطلب دا دی چې نادیده کو په شان دي چې یاره زه خو دلته پکې موضوع کې د دې نه مقصد زما دا دی چې 15 کالو کې ته یقین وکړه چې دې انتهایي دومره ترقي کړې ده د برمنګم سټي چې د لندن یو صنعتي ښار دی په زرهاو فیکټریان او دغه پکې دي. دا تاسې وګورئ داسې لاړ شي دا ټول ځایونه چې وو زه چې کله دلته اوسېدم 15 کاله مخکې دا پټي وو خو اوس مې چې دا وکاته نو ډېره زبردست آبادي کړې ده ډېره پرمختګ یې کړی دی. زما دا میسج هغه ټوپک سالارانو ته هغه ظالمانو ته هغه قاتلانو ته د هغې بچیانو ته دی چې پلارانو هم ډېر زیات خیانت وکړو افغانستان یې وران کړو افغانستان یې خرڅ کړو خو تاسې خو دومره وکړئ چې دغه بچیان چې دغه ټوپک سالاران یا د قاتلینو بچیانو په دې خپل وطن باندې لږ رحم وکړي او دغه وطن زموږ ستاسې په حساب باندې ټول مور هم ده آیا د مور جامې شکېدلې وي هغه د مور سپلی نه وي یعنې داسې یو معنا سره لري. زه به تاسو سره په قلاره دا ټول ځایونه ښیم او بل زه پښتنو ته یو خبره کوم ټولو پښتنو ته چې ګورئ په دې سوشل میډیا باندې کنځل بد رد مه ویوئ دا سوشل میډیا مه بدرنګوئ ځکه موږ او تاسې پښتنو سره نه موږ او تاسې ټي وي نه لرو یو پښتانو موږ او تاسې صرف واحد همدغه سوشل میډیا ده چې د خپل خلکو ته شعور ورکوو خپل خلکو ته یو دغه ورکوو. نو زه به په قلاره زه تاسو سره به دا ځایونه هم ښیم او تاسو سره به خبرې هم کوم چې د برمنګم ډېره زیاته ترقي کړې ده. ګوره دا بسونه پکې داسې ښایسته بسونه دا پکې چلیږي ځای مهربانه او داسې تاسې وګورو دا منطقې چې وي دا ډېر زیاتې پخوا خرابې وي دا منطقې چې وي دا ته یقین وکړئ دا مخامخ اوس هم شته دی ګوره دا خاورې دي دا دغه شان دي وي او اوس مې چې وکتې نو دا تاسې وګورئ چې دغه شان دي جوړ کړي دي. ګوره دا په حساب باندې دا ځایونه داسې ښایسته او په دې 15 کالو کې یقین وکړه چې د دې نقشه بدله کړې ده د برمنګم د ښار او نو زه ټولو پښتنو افغانانو ورونو ته وایم چې یاره د خدای په لحاظ باندې په دې سوشل میډیا باندې خپل مبارزه کوئ هر سړی دی په خپل یو لینډ کې لګي هر سړی دی خپل کار کوي یو بل پورې مه لګېږي چې څوک څه کار کوي هغه وروره حق لري چې وروره خپله مبارزه په دغه باندې وکړي خو دغه سوشل میډیا مه بدرنګوئ دغه سوشل میډیا موږ او تاسې پښتنو افغانانو ته یو دغه دا ګوره داسې وګورئ دا یقین وکړه چې دا چمنونه وګورئ دا حساب وګورئ دا ټول برمنګم سټي یونیورسټي ده. بله برمنګم یونیورسټي چې ده هغه بل ځای کې ده هغه انتهایي غټه دغه ده او دا چې ده دا بله دا ټوله نه هغه مخامخ وګورئ برمنګم سټي یونیورسټي دا یې لیکلي دي په هغه دغه باندې. نو انتهایي د ملکونه چې رسیږي یا هیوادونه چې پرمختګ کوي هغې په تعلیم باندې دي. تعلیم موږ دپاره ګوره څو شیونه پکار وو د بده مرغه چې په دې 19 کالو کې دغه یو څو ډاکوانو غلو افغانستان چور کړو. موږ او تاسو ته پوهنتونونه پکار وو موږ او تاسو ته شفاخانې پکار وې په وطن کې موږ او تاسو ته مدرسې پکار وې چې موږ او تاسو په افغانستان کې ښایسته مدرسې جوړ کړې وې چې د نورو ځایونو نه محتاجین خلاص شي. موږ او تاسو یې مهربانه برق پکار وو چې موږ برق جوړ کړی وی خپل ځان ته خپل ځان کړی مګر هغه یو کار هم دی ونه کړو. هغه کوم شیونه چې شوي دا شخصي شوي دي په حکومتي سطح باندې ډېر زیات کم کار شوی دی نه هغه کار نه دی شوی کم کار چې موږ تاسو ته ورته ضرورت لرو. زه به تاسو انشاءالله په قلاره داسې د برمنګم دغه به در باندې کوم ما مخکې هم دا عرض وکړو چې زړونو ته هم څه رانه شي موږ او تاسې د دې خاورې ته به ځو
یو خلک د دې مطلب نه چې د په لندن کې ناست زه تاسو ته لندن یا انګلند تاسو ته دا ښیم خو د دې د عبرت په خاطر ښیم د خپلو خلکو د خپلو ځوانانو ته چې دا هیوادونه دا ملکونه دا د خپلو خلکو سره د خپل هیواد سره ډېره مینه لري د خپل هیواد سره چې تر دې یو په ډریم راونیسي او ته ورته ووایې چې یو لښته راماته کړه د دې ونې نه په خدای کې راماته کړي په خدای کې راماته کړي او زمونږ بده مرغه چې زمونږ ستاسې په وطنونو کې چاته $15,000 ورکړي د پول لاندې بم کېده خلک ږدي ورته یعنې دا فرق دی موږ ځان ته مسلمانان وي افغانان پښتانه ورته مهربانه او هغه کارونه کوو چې هغه نه په اسلام کې شته نه په کفر کې شته دی د خپل خلکو سره خیانت د خپل وطن سره خیانت د خپلو خلکو سره ور خرڅول وجل تخته کول دا ټول شیونه په موږ او تاسې کې دا موجود دي نو زه تاسو سره دا د برمنګم سیټي ده سیټي سنټر دی دا انتهایي پخوا ورکوټ یو زه چې د 15 کاله مخکې اوسېدم اوس چې دی اوس مې چې وکاته نو داسې اوس دا ټول په کیمره کې راځي نه چې دی تاسو ته په کیمره کې راولم دا ګوره دا خالي پیدارو دی دا ګوره څومره پیداره ورته جوړ کړي داسې وګوره داسې وګوره پیداره د یو سړک عمره خو دې پیدارو پرېښي او خلکو ته سهولت ورکول خپل ولس ته سهولت ورکول اوس په دغه کرونا بیمارۍ کې چې دا راغلې ده د ټول هغه د انګلند یعنې لندن خپلو خلکو له ورکړي زه به تاسو سره لږ دا ځای نه هم ښیم چې داسې سیټي سنټر به درته ښیم داسې دا برمنګم سیټي ده دا تاسو وګورئ چې څومره دې د خپل وطنونو آبادۍ او لګیا دي کار پکې کوي لګیا دي د تفریح ځایونه د پارکونو ځایونه نو دغه که موږ او تاسې خیر دی اوس خو وایي و تیرې چپې ایرې که راتلونکي چپې شماره خیر دی که د نورو خیانت وکړو نو موږ دغه ځوانان چې دي دغه ځوانان دغه کوم زموږ ستاسې د وطن اصلي سرمایه چې ده چې دوی موږ پوه کړو چې یاره د وطن سره مینه په خپل وطن جوړول په دغې وانې که خیره دي د دغه خاینینو خو وکړو خو دغه زامنو وانې که موږ او تاسو لږ کار وکړو په دغه خپل ولس وانې او دغه سلام علیکم خیر نو دا به ډېر یو ښه میسج راشي ټولو افغانانو ټول زموږ خصوصا زموږ پښتانه چې دي دا انتهایي په بده ورځ دي زموږ پښتنو سره نه د پښتنو برق شته نه د پښتنو ګیس شته نه د پښتنو مکتب شته نه د پښتنو شفاخانه شته نه د پښتنو منظم مدرسې شته دی که مدرسه ده هم وروره د پنجابي په لاس کې ده که شفاخانه ده هم د پنجابي په لاس کې ده که بل شی ده هم د پنجابي په لاس کې دی یا د نورو خلکو په لاس کې دی که همداسې سوشل میډیا ده هم د نورو خلکو په لاس کې ده خو زمونږ پښتانه چې دي وروره ورځ په ورځ باندې پرېوځي دا دې څوک نه وایي چې راښکته پښتانه په دغه کې دي که په لر دی او که په بر دي ټول ته مهربانه در په در دي نو دغه یونیورسټي سیټ ته زه نن راغلی یم او د دې خپلو پښتنو دپاره مې دا کول چې دلته انتهایي دي ترقي کړې ده په دې 15 کالو کې بالکل دا د دې برمنګم ښار نقشه یې بدله کړې ده دومره آبادي او دومره دغه شوې ده نو صرف زما همدغه خبرې وي او وروره که غلط کمنټ کوې بیا وروسته ما سره دغه شته دی توکمه شته دی پوه شولي زه بالکل غلط کمنټ والا ډایرکټ بلاکوم وروسته زما همکار شته دی هغه بیا دا ټول کمنټونه ګوري کوم سړي چې غلط کمنټ کړی غلط دغه کړی هغه سې مهربانه دوباره هغه ته ما امر کړی دی چې وروره دا به لرې کړې ځکه زه نه کنځلې کوم او نه د کنځلې د چا منم په خپل پیج کې او زه نه کنځلمار یم صفا خبره کوم او رښتیا ویم که ظلم کېږي چې په هر ځای کې وي که هغه پورته وي که ښکته وي ویم خدای دې که چې په پنجابي باندې ستا پلار هم خفه کېږي او که ستا پې ړه پړق شوي زه ویم چې پنجاب مقصد زما ټول پنجابیان نه دي خو زه ویم چې زما پنجاب دشمن دي خو زه به خپل خلکو خیروم خپل خلکو ته به دا دغه ورکوم نو که ته په پنجاب خفه کېږي نو خدای دې پې ړه وچوه زه اوس هم یم بیا هم یم چې زموږ دغه غزلي دشمن دی د ټولو پښتنو لرو برو افغانانو دشمن دی نور هم دشمنان لرو دا هم دشمنان لرو زما د خولې نه نور غلطې خبرې مه وباسه په زوره مې مه راپاروه ځان ته نو په خاطر دغه شان دی لږه لایف مې وکړو او هغه وګورئ بسونه دي او دغه هم دي نو د خپلو پښتنو د خپلو افغانانو دپاره چې زمونږ د پښتنو که موږ او تاسې وښی نه شو نور هم بدتر طرف ته روان وو زموږ ځوانان ټول خارج ته راځي زموږ ځوانان کراچۍ لاهور کوټه سعودي دې ځایونو ته مسافرۍ ته ځي نو دغه وانې به انشاءالله موږ خپل دغه کوو خپل هغه مبارزه به کوو دا خپل خلک به دغه کوو دا اوس یې بلاکوم دا
نو په دې باندې به موږ او تاسې انشاءالله خپل مبارزې ته دوام ورکوو د خپل خلکو ته به مینه ورکوو لر او بر به یو ګڼو دا یو افغان دی یو افغان وو یو افغان به وي انشاءالله د دې درد مرګ ښه دا ټول سره شریک دي دا ښه په ویاړ سره موږ یو دا موږ په فخر سره ویو چې د امو ته راباسي نه دا ټوله یوه خاوره ده یو خلک دي مخالفت به خلک کوي مګر د هغې موږ ته هېڅ پروا نه راځي زه چې څنګه په پورته خفه کېږم داسې زما ایمان دی چې زه په ښکته هم خفه کېږم په ټولو مسلمانانو خفه کېږو خو اول به په خپل افغان پښتون باندې خفه کېږم ځکه دا ماته اسلام هم وي انسانیت هم وي اول به د دې غم کوم اول به د دې اول وجتوم د ټولو سره انشاءالله دغه خپل دغه غږ به انشاءالله همداسې جاري وي او تاسې سره به برمنګم ښار مې درته لږ وښودو چې تاسې تېنه د عبرت په خاطر مې وښودو چې یعنې دې خلکو ډېره ترقي د خلکو ډېر پرمختګ کړی او ورځ په ورځ رواني او موږ او تاسې به د بده مرغه په جنګ کې په دغه کې بل دا دی چې په افغانستان کې د رب العالمین سوله راولي دا ترقي چې دا ما راته چې په 15 کالو کې هندي دومره ترقي کړې ده ولې موږ یې نشو کولی موږ تاسې هر شی الحمدلله هر شی لرو نو هر شی لرو حق لرو زه به راته نن یو خبره وکړم چې په ټول هندوستان کې په ټول انګلینډ کې د ټولو نه نمبر 1 هغه ډاکټر نوم معنی شو په ټولو کې نمبر 1 ډاکټر د افغانستان راغلی ایوارډ یې ورته ورکړو تاسې ګوګل ته راشئ سرچ کړئ د هلمند دی په هلمند کې سبق ویلی دی بیا دلته ډاکټري کړي په ټول انګلینډ کې په ټول انګلینډ لندن کې نمبر 1 راغلی د هلمند د هغه خړو خارو نه راغلی آیا دا ټول جوړېدی نه شي آیا موږ تاسې کم دغه لرو خو د بده مرغه د جنګ د وجې او د بدبختیانو د وجې موږ په دې شیانو توجه نه ده ورکړې نو فقط همدغه یو څو خبرې تاسې سره مې وکړه همیشه به انشاءالله زما اواز اوچت وي همدغه شانې به روان وي او خپله مبارزه کې به زه د یخته عمره فرق رانه ولم دا چغه به مې تر اخره وخته پورې چې لر او بر یو افغان لوی افغانستان په الله سپارم خدای